السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حاجی ذبیح الله سلامونه را لیکلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي که د حج فضیلت راته د احادیثو په رڼا کې بیان کړي او بل دا چې مبرور حج کم حج دی. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې رسول الله فرمایل چا چې حج وکه او په حج کې فضول خبرې ونه کړي او نه یې په حج کې د شریعت خلاف کار وکه نو کور ته به داسې واپس شي لکه د هغې ورځې په شان چې کله دی مور پیدا کړی وي. اما ډیر کم حاجیان داسې پیدا شي چې هغوی د حج په مراسمو کې فضول خبرې ونه کړي. الا ماشاء الله نور خو د ټولو په خولې باندې شکنځل وي، جنگ وي، جګړه وي. الله دې ورته هدایت وکړي. همدارنګه د بخاري او مسلم بل حدیث دی. راوی د حدیث بیا هم ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یوې عمرې نه تر بلې عمرې پورې یعنې د دوی ترمنځه دا د ګناهونو لپاره کفاره ده. یوه عمره چې دې وکړه نو چې بله عمره کوي د دې دواړو ترمنځ چې څومره ګناهونه شوي وي دا بله عمره د دې لپاره کفاره ده. او د مبرور حج جزا د جنت نه علاوه بل څه نه دی. د مبرور حج جزا د جنت نه علاوه بل څه شی نه دی. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. همدارنګه د مسلم حدیث دی. راویه د حدیث ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفه. ام المؤمنین فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د عرفې د ورځې نه علاوه بله ورځ داسې نشته چې الله تعالی پکې د اور نه بندګان آزادوي. یعنې په دې ورځ کې الله ډېر زیات بندګان د جهنم د اور نه خلاصوي، خصوصا حاجیان. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یغفر للحاج ولمن استغفر للحاج. حاجي لپاره هم بخښنه کیږي او د چا لپاره چې حاجي بخښنه غواړي هغه لپاره هم بخښنه کیږي. او په بل حدیث کې فرمایي الحجاج والعمار وفد الله ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم. حاجیان او معتمرین دا د الله میلمانه دي. څه چې د الله نه غواړي الله یې ورکوي، که د الله نه بخښنه غواړي الله ورته بخښنه کوي. او مبرور حج هغه حج دی چې کله حاجي د حج د مراسمو نه بیرته راوګرځي د هغه په اعمالو کې، د هغه په اخلاقو کې، د هغه په شخصیت کې پوره انقلاب او بدلون راغلی وي. که داسې نه وي هغه دې پوه شي چې حج بیا مبرور او مقبول نه دی. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته مبرور او مقبول حجونه را نصیب کړي. تمی ژوند تمی جهان یې زما مورې، تورې سترګې مې د ځان یې زما مورې، تورې سترګې مې د ځان یې زما مورې. ستا له ښکلې نو مزار او صدقه شم، ستا له ښکلې نو مزار او صدقه شم،
تالشکلینو مزار صدقه شم تالشکلینو مزار صدقه شم حسن ستوری د اسماني زما موري تورې سترګې مې د ځانې زما موري حسن ستوری د اسماني زما موري تورې سترګې مې د ځانې زما موري ته مې ژوند ته مې جهان یې زما موري تورې سترګې مې د ځانې زما موري تورې سترګې مې د ځانې زما موري بېله تا مې د دنیا ژوند په کار نه دی بېله تا مې د دنیا ژوند په کار نه دی بېله تا مې د دنیا ژوند په کار نه دی بېله تا مې د دنیا ژوند په کار نه دی ته د عمر مې ارمان یې زما موري تورې سترګې مې د ځان یې زما موري ته د عمر مې ارمان یې زما موري تورې سترګې مې د ځان یې زما موري